محترم بسم الله ورور پوښتنه کوي د لنګوټې پر ول باندې سجده کول څنګه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم حامدا مصلیا. محترمه که د لنګوټې پر ول یا پله دا ماسې واورئ په 388 صفحه جلد اول ردی مختار کې دا وایي چې سجده پر تندي فرض ده یو څه تندي باندې او ټول تندی لګول واجب دي او د فزې لګول هم واجب دي. پر دغه باندې فتوا ده دغه راجح کول دی او دغه رقم په 380 صفحه کې بیا دا دی چې پر وله باندې هغه د دې لنګوټې څنګه دی ګوره سل پیدا کېدی یعنې ټیټوالی د تندي پیدا کېدی مکروه تنزیهي د مکروه تنزیهي دا ځای ته چې پام وکړي او یو پیکی دی پیکی خو د شریعت په خاطر دغسې ناجایز دی باید سړی نه کوي ځکه د فساق شعار دی لیکن خو بیا هم که چیرې پیکی و د لنګوټې سره فرق لري ماسې چې سل پیدا کېږي پر پیکي مکروه تنزیهي هم نه ده خو بیا هم علماو بعضې خلاف الاولا ورته ویلي وجه دا ده چې تندی خو چې زه لګوم لنګوټه جلا شی ده او وریښتان خو خود د انسان جز دی نو د انسان پر جز خو سجده سړی کوي یا د سویه ده پروا نه کوي لیکن خو هغه پیکی جلا ناجایز دی او پر وله باندې بیا خپله څوک د مکروه تنزیهي ده او مکروه تحریمي نه ده دا چې د پام ورته یې سم ده او که چیرې سړی پزه نه ولګوي دا مکروه تحریمي دی او که ټول تندی یې ونه لګوي دا مکروه تحریمي دی 380 صفحه جلد اول ردی مختار والله سبحانه وتعالی. ډېره مننه.